ولاړ چې وي ښه کلک زما اشنا زما په سر ولاړ چې وي ښه کلک زما اشنا زما په سر لګیا دی وي بیا دا ټوله دنیا زما په سر. ډېر ښه دی. ډېره زیاته مننه او شعر دی چې د ژوند ازغن سفر ته وارخطا چېرته کې نشم د ژوند ازغن سفر ته وارخطا چېرته کې نشم راغلي ازمیښتونه دي بلها زما په سر. ډېر ښه دی. او شعر دی چې د خپلو مټو زور راکې پیدا شو لوی سړی شوم د خپلو مټو زور راکې پیدا شو لوی سړی شوم دا ځکه چې و پروت لاس ته بابا زما په سر. ډېر ښه دی. ډېره زیاته مننه د خپلو مټو زور راکې پیدا شو لوی سړی شوم دا ځکه چې و پروت لاس ته بابا زما په سر. او چې خیال مې ستا د تورو زلفو جال نه رابهر شه چې خیال مې ستا د تورو زلفو جال نه رابهر شه جنګېږي د تیارو سره رڼا زما په سر. ډېر ښه دی. ډېره زیاته مننه او مقطع شعر دی پکې نادان صاحب چې د لوی حوصلې نه دې قربان شم امیده د لوی حوصلې نه دې قربان شم امیده چې ووژني د خپل زړګي رضا زما په سر. ډېر مننه کوم. ډېر زبردست ډېر خوندور شعرونه مو راسره شریک. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې منې قدرمندو کتونکو ستاسو ادبي ملګری صالح نادان ما په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ به او ژوند ته به اماده. قدرمندو خپرونه ده عیني او په عیني خپرونه کې ستاسو ادبي ملګری صالح نادان ما او دغه خپرونه مو نن را جوړه کړې ده ثناء الله امید صاحب سره. د دوی سره به خبرې اترې کوو او د دوی نه به خوندور شعرونه اورو. نو راځئ چې د ټول ناول ورته په خپله خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. ډېره زیاته مننه صالح نادان صاحب ستاسو د دومره زیار نه وروستو ډېر محنت هم کوئ ډېر کوشش هم وکړو چې موږ پسې دلته راغلی زموږ مرسته هم وکړه. ډېره زیاته مننه کوم هر کله راشئ مهرباني. ښه دوسې ثناء الله امید صاحب داسې ده چې ډېر ملګري شاعران به هم پېژني بلد به یې ورسره خو زموږ د عیني خپرونې بعضې کسان به چې په ړومبي ځل به هم په دغه شیشه باندې ګوري دوی سره خپل تعارف وکړی چې د کوم ځای کې پاتې کېږي. صالح نادان صاحب ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو خبر وکړه چې ډېر خلک به هم پېژني نه داسې خو نه ده بالکل مې څوک نه پېژني. ستاسو ډېره زیاته مننه کوم په اول ځل کیمرې ته مخامخ شوم او هغه ستاسو د برکته مننه کوم نو انشاءالله چې څوک به مو نه پېژني. مننه ستاسو. صالح نادان صاحب خپل نوم مې ثناء الله دی او ځان ته مې نوم خوښ کړی دی امید خو کنفرم نه ده مطمئن ته نه یم استادانو سره مشرانو سره په دې باقاعده مشوره کوم او هغې نه پس په نوم انتخاب کېږي او د دې معذرت غواړم فی الحال مې دا نوم په خپل ذهن باندې انتخاب کړی دی. امید ثناء الله امید باندې خپل پیژنګلو کومه ثناء الله امید مې نوم دی. او کوم ځای کې پاتې کېږم؟ قادرآباد کلي کې پاتې کېږم او ځینو ملګرو ته به دا زیاتره پته وي زما په خیال چې د فلک ملنګ ګاونډي یم د کلي یم خوش قسمت یم نږدې را سره پاتې کېږي او ډېره ملګری مې دی او ناسته پاسته مې ورسره هم ډېره شوې ده هغې نه مې زده کړه هم ډېره وکړه نو مننه کوم او قادرآباد کلي کې اوسېږم. جي ډېره ښه ده څنګه چې تاسو شاعرۍ خبره وکړه څنګه شاعرۍ کم وخت رارسې کوئ او دې باره کې هم زموږ دغه کتونکي خبر کې نو ښه وی. نو خو داسې د صالح نادان صاحب چې دا کله نه ادب ته راوتي یو او راغلي یو دغه لارې ته نو هغه تقریبا چې 2013 دی راته یادېږي هغه ورځ هغه موقع راته یادېږي خو ملګري به دلته دا سوال پیدا کوي چې یاره ولې نه یې راغلي الن کې زما تاسو ته وویلې چې یاره زما لومبی ځل دی د سوشل میډیا پروګرام یا ملګرو سره یا کیمرې ته مخامخ کېدل زیاتره نشته د هغې ما د مخې ته څه ستونزې راغلې وي او هغه ستونزو ته دې ټایمه پورې د کیمرې نه د ادب د لارې نه ډېر لرې ساتلی یم الن کې ما ادب بالکل پرېښی دی خو ستاسو غوندې ملګري دي هغوی هڅې کوي هغوی ډاډ راکوي هغوی حوصله راکوي نو انشاءالله چې بیا مې اراده ده بیا ادب ته قدم ورخلو نو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو غوندې ملګري راځي هغوی ډاډ راکوي د ستاسو غوندې ملګرو نه زده کړه کوم نو انشاءالله چې آینده مې بیا ښه کوشش دی چې انشاءالله ادب کې کار وکړم. نو څه خیال مو دی چې مطالعه به کوئ ادب مشرانو سره به ناسته کوئ څه نو انشاءالله چې ستاسو غوندې ملګري موږ سره یي نو هره لار موږ ته کولاویدی شي ډېر زیات مطمئن یم ستاسو غوندې ملګرو نه ځکه چې راته پته ده چې کم خلک رسېدلي دي او کم پوه خلک دي هغه مو تر دې ټایمه پورې وپېژني د ستونزو کې دا خبرې هم شته چې تر اوسه پورې موږ ته لارې نه وي معلومه ملګري راته نه معلومه او اوس انشاءالله چې ډېر زیات خوشحاله د دې وجې یم چې ملګري راته ښه میلو شو هغوی راته باقاعده لار ښیي او ستاسو محنت دی نو انشاءالله چې دغه مخامخ کړي یو تاسو سره ناست یو. ډېره ښه ده خپله هڅه خپل کوشش وکړه چې اول مطالعه وکړه او بیا شعر ولیکه. ډېره ښه ده څه مو لیکلي چې زموږ دغه کتونکو سره شریک کړي؟ صالح نادان صاحب هېڅ ګران نه ده انشاءالله چې ستاسو
د ملګرو لاس راپسې وي او ډاډ راپسې وي نو ډېره زر ده چې ادب کې زه وکړو ادب له کار وکړو او لیکل څه به درته ووایم څه به درته شامل کړم حالان کې زما ذهن ته خو ډېر څه راځي نه خو ملګرو ته به څه شعرونه شریک کړم یو دوه شعره ورته وایم ساحل نادان صاحب یو مطلب او یو شعر دی چې ژوند لویه صحرا ده نه ختمیږي دا به څه کېږي ژوند لویه صحرا ده ژوند لویه صحرا ده نه ختمیږي دا به څه کېږي بې له تا مې زړه نه راټولېږي دا به څه کېږي ډېر ښه او شعر دی ساحل نادان صاحب چې د کم واکداره دې خوا لږ نظر هم وکړه د کم واکداره دې خوا لږ نظر هم وکړه هر ځای پښتانه دي چې قتلېږي دا به څه کېږي ډېر ښه او یا دغه نور یو دوه شعره چې هغه په مړو سترګو صدا رنګه ګزار کوي هغه په مړو سترګو صدا رنګه ګزار کوي لکه مغول وي او حمله زموږ په ښار کوي هغه په مړو سترګو صدا رنګه ګزار کوي لکه مغول وي او حمله زموږ په ښار کوي او شعر دی چې د دې سړي د مجبورو تاسو ته څه پته ده د دې سړي د مجبورو تاسو ته څه پته ده دا چې په شلک باران ورېږي او دې کار کوي ډېر ښه زبردست ډېر خوندور شعرونه مو راسره شریک ثناالله امید صاحب دا راته ووایه په اخره کې چې داسې په زړه څه خبرې یا څه شعر یا بله څه پیغام ورکولي او نو ویلی شي بس دغه دوه شعرونه نوي بیخي چا به نه اورېدلي زما په خیال چې نوي شعرونه دي او بیا پیغام خو غټ خلک ورکوي خو زه بهرحال د خپل ذهن مطابق څه سوچ لرو هغه به ووایو شعرونه داسې دي چې ته یقین وکړه سمې سپېرې راباندې ولګېدې ته یقین وکړه سمې سپېرې راباندې ولګېدې خدای خبر د چا د خولې خیرې راباندې ولګېدې ډېره مننه او دا خو دې منمه په دې کې خو دې شک نشته جانانه دا خو دې منمه په دې کې خو دې شک نشته جانانه چې ستا د خولې اوبه وي نو خوږې راباندې ولګېدې ډېره زیاته مننه پیغام خو ساحل نادان صاحب غټ خلک ورکوي خو صرف دومره به ووایم چې د هر انسان قدر وکړې د هر انسان له مینه ورکړې قدر وکړې د هر انسان د قدر په بدله کې انسان ته قدر میلاویږي چې تاسو د چا قدر وکړې نو یقینا چې سبا به ستاسو خلک قدر وکړي نو زه یم چې قدر د انسان وشي دا بهتره خبره دی جي لوړ پیغام او ډېره زیاته مننه مو کومه چې ناسته یم راسره وکړه مننه ستاسو یقینا چې ډېر زیات خوشحاله یم که هر څومره مننه وکړم زه یم چې کمه به وي ولې چې زه بې انتها خوشحاله یم چې ستاسو د پروګرام نه ماته وخت میلو شو په لومړي ځل داسې کار وشو ستاسو مننه کوم هر کله راشي که هر څومره مننه وکړم نو کمه به وي نشته راسره هغه الفاظ ساحل نادان صاحب چې تاسو ته یم ډېره زیاته مننه کوم چې مهرباني ښه دوسې کور مو ودان قدرمندو دا راسره ډېر ښاغلی زلمی شاعر ښه لیکوال د ډېر راسي شاعري کوله خو بیا هغه ادب کې فعال نو پاتې شوی د څه ستونزو د څه مسلو له کبله خو بیا هم اوس یې هڅه کړې ده کوشش یې شروع کړی دی چې دوباره به مطالعه کوم ادب او شعر به لیکمه نو تاسو هم دې له ډاډ ورکې حوصله ورکې ډېره زیاته مننه مو کوم چې دغه خپرونه مو تر پای وکتله تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ثناالله امید په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان